بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو رونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم او د جمعې د ورځې یو ډیره خاص او ډیره عظیم الشان وظیفه بیانوم ان شاء الله تعالی چې کریم رب د ستاسو تمام مشکلات، تمام پریشانی، تمام مصائب او تمام بیماری ختم کی او ژوند کې محترم او څه قسمه حاجات وي، صح نه صح حاجات وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه حاجات او دغه مقاصد او دغه خواهشات په شرط دی چې جایز وي. کریم رب دستاسو دغه حاجات پوره کړي. په هر یو مور د زندګۍ کې به تاسو ته الله جل شانه کامیابی در نصیب کی. که دغه د کاروبار حواله سره وي، که د روزګار حواله سره وي، یا د ژوند سبل سم مقصد او حاجت وي، کریم رب تاسو ته کامیابی عطا فرما کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ټاله کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استاد نو د هغه اجازه را کړی دی. د دین علاوه زما عزتمند استادو تعویذونه پکاروي، تاسو نقوش پکاروي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه او دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، دستاسو په ژوند کې څه قسمه حاجات وي او دا حاجات د ژوند د کومې حصے سره هم وي، د زندګۍ کومې حصے سره او برخې سره وي، دا عظیم الشان او دا خاص وظیفه محترم تاسو وکړئ. ان شاء الله تعالی کامیابی به ضرور تاسو ته ملایويږي. زمونږ هغه رونه او خويندې چې د هغوی د رشته متعلق څه حاجات وي یا یو ځای کې رشته کول غواړي خو په هغه ځای کې سر رکاوټ وي، بندش وي، او دا وایي چې دا بندش او دا رکاوټ ختم شي. او دا د هر یو انسان زما عزتمندو دا چاهت وي او خوښه وي چې ما ته داسې ځای کې رشته ملو شي چې نیک ځای وي، ښه خلک وي او بیا زما تمامه زندگی د سکون او آرام سره تیریږي. ځکه چې بعضې ځای کې رشته وشي نو پای کې جنگ جګړې مشکلات پیدا شي، نو د خپل خوښې رشته به د انسان ته ملاويږي. محترمو، دا خاص وظیفه صرف او صرف د جمعې مبارکې پرواز باندې تاسو وکړئ. ان شاء الله تعالی رشته ورته ډېر بهترین ځای کې ملاويږي، کم ځای کې چې د تمنا لري یا چا رشته کړی وي خو د واده اسباب نه برابرېږي، نو د هغې د پاره هم دا وظیفه ډیره لاجواب وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته د واده اسباب مهیا کی. یا زما عزتمندو، بعضې کورونه داسې وي چې پای کې ګڼ خلک وي، ګڼ خلک پاغي کې اوسېږي، یو کس یو طرف ته او د کور خلک نور ټول بل طرف ته، نو کله کله زما عزتمندو دا یو کس په حق باندې هم وي خو نور د کور خلک ور سره ظلم کوي، زیاتې کوي او د سره حسد کوي، بغض کوي، کینه کوي، بنیتی کوي، تر دې پورې چې دا نوبت زما عزتمندو بیا جنگ جګړو ته ورسیږي او ډېر مشکلات او پریشانې پکې پیدا شي. اکثر په زنانو کې دا مسله ډېره زیاته وي چې یو بل ته بنیت وي، یو بل خیرې او کنځلې کوي، یو بل خپېږ دي. نو محترمو، که یو کس داسې پریشانو کې او مصیبتونو کې مبتلا وي نو د دوی د پاره دا وظیفه ډېره زیاته عظیم الشان او ډېره مجربه ده. ستاسو دغه ټولو پریشانو او د دغه حل د پاره محترم دا عمل د انا لله و انا الیه راجعون ضرور به ضرور تاسو نن وکي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه مسائل، دغه مشکلات او دغه جنگ جګړې ختم کی
او پکور کې به الله جل شانه اتفاق او اتحاد راولي الله تعالی به د استادو په منځ کې مینا او محبت قائم کی زما عزتمند اوس راځم وظیفه طرف ته تاسو به دا وظیفه څنګه کوي زما محترم او ترتیب او طریقې کار د دې ډیر زیات آسان دی د ټولو رمخ کې زتا سو ته دا خبره ذکر کوم چې دا وظیفه به تاسو په داسې ټیم کې کوي چې مکروه ټیم نه وي یعنی د سحر بانګونو نواله تنور خطو پر دغه مکروه ټیم دی دغه ټیم تاسو دا وظیفه نشئ کولی د دې نه علاوه زما عزتمندو د غرمې نه تاسو دا وظیفه نشئ کولی لغه رنګ د مازیګر موس چې مکلو کو نو تر ماخه پورې تاسو د وظیفه نشئ کولی ځکه چې زما محترم په دې کې 2 رکعات نفل دي او نفل په دې کې ډیر زیات ضروری دي بغیر د نفل نه د وظیفه نکېږي نو زما محترم د وظیفه تاسو د جمعې پرز باندې لازمان وکړئ کله چې د جمعې پرز باندې د سحر ننور روخاتو نو تر نور پریواتلو پورې تاسو دا وظیفه کوي او زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو د مازیګر مزنه مخکې کوي محترم د دې ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دادا چې اول به صحیح طریقې سره تاسو او 10 شردام وکي کله چې او 10 شردام تاسو وکړل نو بیا به عام 2 رکعات نفل وکي څنګه چې مونږه نفل کو هغه طریقې سره به نفل وکي او نیت په داسې تاسو وتړئ نیت مو کو د زړه اخلاصا 2 رکعات نفل مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر نو بس سمپل 2 رکعات نفل بتا سو کوي کله چې مزما محترم سلام او جر باسلو سلام مو ګرځولو نفل مو ختم کړ نو بیا بتا سو 11 مرتبه یولس پیری بتا سو درود شریف وای بهتر دادا چې تاسو درود ابراهیمی وای او که چره تاسو ته سره ټیم نیوي تاسو چې را په دې باندې ټیم ډیر زیات لګي نو بیا مختصر غو درود شریف چې تاسو ته یاد وي هغه تاسو وای بیا زما عزتمندو درود شریف نه پس 321 مرتبه 321 پیره بتاسو انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون بوای کله چې زما عزتمندو دا وی نو بیا به دې پسې 121 مرتبه یو سل یوش پیره بتاسو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ د دې ورته وظیفه بو کې د دې نه پس به زما عزتمندو بیا یولس پیر 11 مرتبه بتاسو درود شریف وای هغه درود شریف چې مخکې تاسو ویل هغه به دوباره بیا 11 مرتبه وای نو زما محترم او دې سره بس تاسو د جمعې ورځې وظیفه چې کوم دا مکمل شي د دې نه پس به د الله رب العزت په دربار کې دعا د پر لاس پورته کې پاجزه سره به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی الله تعالی بستا هر قسم مدد فرمایي ستا تکالیف مشکلات او مصائب الله جل شانو ختم کی کرو کا وټونه وی ک بندشونه وی د رشتي حواله سره د واده حواله سره یا نور سره جنگ جګړه او مسائل وی الله رب العزت بستا سو دا تمام مسائل او مشکلات حل فرمای زما عزتمندو دې طریقې سره ستاسو د جمعې ورځې وظیفه مکمل شي نو زما محترم او ترکم پورې چې تاسو دغه مسله نوی حل شي نو روزانه به تاسو 41 مرتبه یو سال وخ پیری به تاسو روزانه انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون نو بیا ورته نو ټیم مقرر شته دي او نو ور سره نفل وغیرہ کول دي بس محترم او سمپل طریقه باندې 41 مرتبه چې د ورځې نه سټه متته مکمل ویږي خو روزانه د ډیلی بیس په بنیاد باندې به 41 مرتبه انا لله و انا الیه راجعون وظیفه کې زما عزتمندو دا د جمعې ورځ ډیره بهترین او لاجواب عالی شان عظیم الشان وظیفه ده او عمل ده ضرور تاسو دا وظیفه دا عمل وکړئ زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه وستاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله پامان